سلامونه شهر جانه، سیر جانه، خوشحال جانه و مسکا جانه. ستړي مشئ. علیکم سلام پلار جانه. ژوندی اوسې، موږ بیخي ښه یو. ته څنګه یې؟ سم بیخي ښه یم، بس ژوندي اوسئ. زه ډېر زیات خوشحاله یم چې تاسو درې واړه د سفر نه په خیر راغلي او په دې خپرونه کې م ګډون کړی. نو تېر ځل ما شهر جان په دې باندې خبرې وکړې چې بدې خبرې په بل انسان باندې څنګه اغېز کوي، د هغو په فکر، د هغو په ذهن، د هغې په فزیکي بدن، د هغو په زړه، د هغو په مغز او د هغې په روح باندې. نو زه مطمئن یم چې تاسو به ویډیو په یوټیوب کې کتلې وي، نو برداشت م څه وتې نه. بالکل پلار جانه، دا ویډیو چې تاسو شاعر جوړه کړې وه موږ درې واړه په ګډه وکتله. په دو کې ډېر ښه موضوعات وو او دا ډېره په زړه پورې وه. دقیقا پلار جانه، ما خوشحال ظاهری تصمیم گرفتیم که گپای بد جلوگیری کنیم ازش و هیچ وقت گپای بد به یکی دیگه خود در بیرون در جای دیگه پلار جان استفاده نکنیم. زه ډېر زیات خوشحاله یم چې دا خپرونه تاسو کتلې ده او دا وعده ماته راکوئ چې د بدو خبرو نه به تاسو جلوګیري کوئ. بدې خبرې به نه خپل منځو کې یو بل ته وایئ او نه به خپلو صنفیانو ته وایئ، نه بیرون کې چا سره چې مخ کېږئ ملګرو ته به یې وایئ. یعنې د خپل ژوند نه د منفي بدې خبرې هغه که کنایې په ډول یو بل نفر ته کېږي، که هغه د پیغور په ډول یو بل نفر ته کېږي، که هغه په مستقیم ډول بد لفظونه وي بل انسان ته استفاده کېږي، دا مه کوئ. صحیح ده. دا ذهن ته ضرر رسوي، زیان رسوي، ورته د انسان فکر خرابوي، انسان روان خرابوي او د انسان مغز ټپي کوي، د انسان زړه زخمي کوي، د انسان روح ته زیان او صدمه رسوي. نو په مجموع کې نه یوازې موږ یعنې په خپرونه کې بشپړ ډول خبرې په دې باندې هم کړي دي چې نه یوازې دا چې متقابل انسان ته یې ضرر رسوي بلکې خپل انسان ته هم بېلابېل ضررونه او زیانونه رسوي چې هغه دی مثلا د ټولنیز شخصیت نه نیولې، بیا د کورني شخصیت پورې، بیا د دوی تر پرمختګ پورې چې د ټولو مواردو او لارو چارو مخه نیسي. راځئ د تېرې خپرونې په دوام یوه لنډه ویډیو وګورو. هغه موضوعات چې موږ مخکې په هغو باندې خبرې وکړې دا به د هغو خبرو نه یوازې تصدیق وي بلکې جالبه خو دا ده چې اوسني پوهان په دې باندې عمیقه څېړنه کوي چې بد لفظونه د انسانانو تر څنګه په نباتاتو او څنګه په نورو موجوداتو باندې، ژوندي موجوداتو باندې بد اغېز کوي. سمه ده پلار جانه، بیخي مې درڅخه خوښه. دا د آیکیا په نامه باندې په دوبۍ کې یوه کمپنۍ ده. دوی خپل 2 نفره د تحقیقاتي برخې نه ورلېږي، دغه مارکېټ ته ځي. کله چې دا 2 کسه دوی هلته ولاړ شي، 2 ګلان رااخلي چې یو شکل لري، یوه قواره لري او په یو رقم دي. دا ګلان دوی راوړي یوه مکتب ته، په مکتب کې یږدي، 2 بېلابېلو ځایو کې یږدي او یو کور پلاستیک په شکل په کور کې ږدي. همزمانه د شاګردان نه په یوه ډیوایس کې بدې خبرې ثبتوي، مثلا لکه چې ته ښه نه یې، ته ډېر بد یې، تا شکل بد دی، تا قواره بده ده، مثلا ته مې هېڅ نه خوښېږي، ته هېڅ شین نه یې، تا نه زه نفرت لرم. او همزمانه په بل ډیوایس کې او په بل ټایپ کې دوی ښې خبرې ثبتوي، مثلا وایي چې ته ډېر ښایسته یې، ته څونه تر و تازه یې، زه یې تا سره ډېره زیاته مینه لرم او په همدغه شکل ښې ښایسته خبرې ثبتوي. You're a mistake. You're useless. You're not even green. You look rotten. Are you really even alive? I like you the way you are. Seeing you blossom makes I brought them here to see the plant. I was like, a plant is getting bullied. Like, it's not normal. وخت تېرېږي، په یوه میاشت دپاره دغه ښې خبرې بدې خبرې یوه بل ګل ته کېږي. اولې ورځې نه تر 13مې ورځې، پس د 13مې ورځې نتیجه چې تاسو وګورئ، I started noticing that the one that was being bullied دا وایي چې هفتې تېرې شولې، وایي ما ولیدل چې د یو چې بدې خبرې ورته شوې وې د رنګ زیړ شوله او مړاوې شوله. And that was being complimented, it was flourishing. او د بل ګل ته چې ښې خبرې کېدلې او تحسینېده، دا وایي شین شو، نور هم زرغون شوله او نور هم وغوړېد، رنګ روح یې تازه شوله. نو دلته تاسو وینئ چې د شاګردان ټول بیخي حیرانتیا حالت ته تللي دي چې یوه ګل ته چې ښې خبرې کېږي دا تازه کېږي او بل ګل ته چې بدې خبرې کېږي دا مړاوي کېږي. if it affects a plant دا وایي چې بدې خبرې چې په ګلانو باندې
په نباتاتو باندې بد تاثیر کوي نو حتمی خبره ده چې په انسانانو هم دومره بد اغیز درلودلی شي. دا څومره جالبه ویډیو والا اوه ډېره جالبه وه. بیخي جالبه بیخي. پلاژونه دا ویډیو خو پلاژونه ما ولیدله ډېره جالبه وه. پلاژونه مثلا یوه ګل ته یې بدې خبرې کړې یوه ګل ته یې ښې خبرې کړې او هغه بدې خبرې چې ورته کړې هغه پشمورده شو او چې ښې خبرې ورته کړې هغه نور هم تازه کېدله. نو پلاژونه د ګل هم په دې پوهېږي په دې بدو خبرو. اوس خبره دا ده ګورئ موږ به تاسو زده کړي دي یعنې موږ تاسو په دې باندې پوهېږو چې بدې خبرې په انسان بد اغېز کوي ځکه انسان چې دی عاقل دی عقل لري بدې خبرې تفکیک کولی شي چې یو نفر ماته د بده خبر وکړه د بده خبره ده د ښه خبر ده. نو ولې ګل هم په دې باندې پوهېږي چې بدې خبرې ښې نه دي او دی پژمورده کوي دی ورو ورو یې منځه وړي او بالاخره وچوي یې او وژني یې. اصلي خبره په دې کې دا ده چې دا د فریکوینسۍ د غږ د فریکوینسۍ تاثیر دی. خو دا یو برخه د عالمان او پوهان او ساینسپوهان په دې باندې کار کوي چې دا یې تاثیر دی چې ځکه بدې خبرې چې دي دا خپله فریکوینسي د غږ خپله فریکوینسي دا لیږدوي او همدغه تاثیر دی او همدغه دلیل دی چې دا ګل باندې بد اغیز کوي او دا یې پژمورده کیږي. جاپاني پوهان هغه په دې عقیده دي چې نه هر هغه موجود هغه که انسان دی که هغه نبات دی که هغه حیوان دی هر موجود چې اوبه ولري دا بدې خبرې یعنی اوبه دې وړتیا لري چې ښې خبرې او بدې خبرې د تفکیک کړلی شي. دا د دوی د پوهانو د دلایل دي چې راوړي یعنی تر اوسه هم په دې باندې کار روان دی چې ولې ګل په دې باندې پوهېږي چې بدې خبرې بدې دي او ښې خبرې ښې دي. ولې که ګل ته ښې خبرې وشي دی تازه کېږي او ولې چې ګل ته بدې خبرې وشي یا یو نبات ته بدې خبرې وشي دا پژمورده کېږي او ختمیږي او وچېږي او له منځه ځي بالاخره. تاسو اوس دونه زده کړئ چې بدې خبرې نه یوازې ده چې په انسانانو باندې بد اغېز کوي بلکې په نباتاتو یې هم کوي. زه 100% مطمئن یم چې له دې وروسته به دغه څه تاسو په ذهن کې دایم تاسو سره پاتې وي چې بدې خبرې خو نه یوازې ده چې انسان ختموي انسان پژمورده کوي انسان خفه کوي انسان له منځه وړي بالاخره که دایم ورته وشي بلکې نبات هم له منځه وړي. ما یو سوال لرله چې پلاژونه دغه ګل ته یې خبره کړې چې هغه مثلا جوړ پاتې شوله یا ښه شوله پلاژونه د بل ګل ته چې منفي خبرې کړې یا پشمورده شوله که مثلا څوک د انسان ته د بدې خبرې وکړه پلاژونه بیا هغه هم پشمورده کېږي. آفرین خبر هم دغه ده خوشحال جانه ګوره موږ همیشه داسې فکر کوو چې یو نفر د انسان دی دو ته بده خبر وکړه هغه ختمه شوله که نه په هغو په ظاهر کې موږ څه تغییرات ونه لیدل فقط همدغه تغییرات هم ولیدل چې هغه خفه شو صحیح ده یو بل نفر ته که انسان خنزا کوي موږ د هغو په څیره کې یو خفګان ووینو. که چیرته یو انسان ته دایم بدې خبرې وشي یا په کور کې یا په ټولنه کې یا په صنف کې په هر ځای کې یا په ژوند کې یا که دی د بدو خبرو سره لوی شي نه یوازې دا چې یو بل نفر یې ورته کوي یا ځینې خلک که تاسو لیدلي وي چټي ژبې دي ښکنځلماران دي خلاصه ځینې خلک ښکنځلې کوي عادي خبر به یې بدې وي عادي خبره به یې بدې وي ټولې خبرې بدې تاسو یې وګورئ په خپله ټولنه کې وګورئ په کور او کلي کې وګورئ ټول هغه انسانان چې بد ژبې دي د هغو څېره چې وي هغه فرق کوي د نورمال انسان سره یعنې هغه په څېره کې معلومیږي چې دی څونه خشین دی د څېرې نه حتی تاسو پېژندلی شئ چې یو نفر چټي زبانه دی یعنې تاسو هېڅکله نه دي لیدلي چې یو نفر ډېره ښایسته قواره ولري دسه د بده ژبه هم وي دا ناممکنه ده. نو دا پوښتنه ډېره زیاته مهمه ده خوشحال جانه چې نه یوازې ده چې بد الفاظ نباتات له منځه وړي بلکې انسانان هم همدغسې د وخت په تېرېدو سره د ناهیلي کوي یا ځینې انسانان د پیشرفت او ترقۍ لپاره ځینې هیلې لري دغه ټولې هیلې ورو ورو د وخت او زمان په تېرېدو سره پژمورده کېږي او په نتیجه کې انسان هم د وړتیاو له اړخه ضعیفېږي هم په فزیکي توګه ضعیفېږي او هم په ذهني توګه ضعیفېږي که دوامداره بدې خبرې ورته وشي د عمر کمیږي همدغسې چې ګل پژمورده شه
همدغسې انسان هم پژمرده کیږي او بالاخره وژل کیږي، مړ کیږي د همدغو بدو خبرو په نتیجه کې. بالکل پلار جانه، دا ویډیو پلار جانه موږ ولیدله، ډېره جالبه وه، ما ته ډېره جالبه واقع شوه. او په تېره خپرونه کې پلار جانه تا ما ته یو متل تېر کړ، تا وایي چې د تورې زخم جوړېږي خو د خولې زخم نه جوړېږي. حال دا چې موږ ته که یو نفر په توره هم وار وکړه بد وي، او که څوک موږ ته په خوله بده خبر وکړه هم بد وي. خو دا چې موږ ته یو نفر په توره وار کې وي، هغه د موږ د ذهن نه زر وځي، هغه نفر هم زر وځي د ذهن نه چې بد کار یې کړی، او هغه زخم هم جوړېږي. خو ولې پلار جانه د خولې زخم نه جوړېږي، هغه خبر د موږ د ذهن نه هېرېږي؟ په دې کې علم څه وایي او په دې کې حکمت څه دی؟ ګوره، که چېرته یو انسان په بل انسان باندې فیزیکي وار کوي، ولې ذهن او حافظه او یا په مجموع کې انسان دا دایمې پاره نه ساتي او ولې دا هېرېږي او ولې د خولې زخم نه جوړېږي؟ کله چې یو انسان بل انسان باندې غواړي چې فیزیکي وار وکړي، یا په څپړې په شکل، یا د سوک، یا د لغتې، یا د برچې، هر بل حرکت چې فیزیکي، دلته دماغ او زړه دفاعي حالت ته ځي، او همزمانه چې دفاعي حالت ته ولاړه دوی فعالیت هم شروع کړي. ذهن ته وایي، انسان ته وایي، دماغ انسان ته وایي چې ته باید کوم حرکت وکړې، ځان باید بچ کړې، څه وکړې څه ونه کړې. صحیح ده؟ خو که چېرته یو انسان بل انسان ته ښکنځا کوي، دلته ذهن او زړه په مجموع کې دماغ د انسان، دقیقاً دماغ د انسان دا د نندارې حالت خپلوي، د تماشې حالت خپلوي. کله چې په تماشې حالت کې یو بل انسان بده خبر کوي او دا یې ګوري، بیا د څه کوي؟ ذهن او مغز په دې باندې مصروفېږي چې دا څومره بده خبر وه، دا خو ما ضمیر یې راکته که ما شان و شوکت ته دا څونه توهین دی، دا ما مقام ته څونه توهین دی، دا په دې باندې فکر کوي. او همدغه څه دی چې دماغ بیا حافظې ته دغه څه ورکوي، د حافظې درېیمې برخې ته، هغې برخې ته دغه موارد ورانتقالوي چې دا دایمي د انسان سره پاتې کېږي. خدای وکړي چې ته لږ دغه موضوع درته روښانه شوي وي. یو پلار جانه مننه، ژوندی اوسه، بیخي ورسېدلم. بس ژوندي سرلوړي اوسئ. زه ډېر زیات خوشحاله شولم چې نن هم په ډېر یو مهم موضوع باندې بیا خبرې وکړي. دغه موضوع ډېره زیاته مهمه وه، ځکه ما ورته خبرې پرې کړې وې شهیر جانه، بیا یې دې تر څنګ د خوشحال جان او زهیر جان او مسکو جان ته ما ویل چې ته نور هم ورته جالب واقع شي. ځینې خبرې داسې دي، ګوره، یو څه چې تاسو ته یا په دغه سن کې چې تاسو په داسې یو شکل کې دغه موارد وړاندې شي، بیا دا دایمي تاسو سره په ذهن پاتې کېږي، او دا یوه ډېره مهمه برخه هم د ژوند ده. صحیح ده؟ تاسو بدې خبرې هېڅکله مه کوئ، بیخي یې تقلیل یې کړئ، ارکام یې کړئ، دونه ارکام یې کړئ په خپل ژوند کې چې په ډېرې سختۍ باید تاسو بدې خبرې وکړئ. ما چاته بدې خبرې کوي، ما چاته ښېراوې کوي، ما چاته پیغور ورکوئ، ما چاته د کنایې په شکل ځینې بدې خبرې چې دا چاته کوئ، دا ټول نه یوازې دا چې مقابل انسان د وخت او زمان تېرېدو سره دا همدغسې پژمرده کېږي، لکه څنګه چې تاسو ولیدل چې ګل څنګه پژمرده شه، خپله انسان ته هم همدغه تاوانونه او زیانونه لري، او بالاخره په نتیجه کې انسان د پرمختګ نه، د ترقۍ نه، د تعالی نه، د دغو ټولو لارو چارو نه وروسته پاتې کېږي. تاسو که کومه بله خبر نه لرئ، تاسو ته ښه وخت غواړم، بیا به خبرې وکړو. صحیح ده پلار جانه، نه بله کومه خبر نه لرو. نو تا ته پلار جانه ښه ورځ غواړم، ښه وخت ولرې. خدای پامان. خدای پامان شنه جان. خدای پامان.